سلامونه ګران کتونکو، زه یم دیدار صوفزی او د کاناډا امیګریشن په حواله د یو نوي پروګرام سره حاضر یم. نن چې زه د کوم پروګرام خبره کوم نو دا یو صوبایي پروګرام دی او د صوبې نوم دی سسکچوان. دیو دلته دا پروګرام چې کوم دی نو دا د های سکلډ ورکر دپاره دی او هغه اکوپیشن کوم چې ان ډیمانډ دي، لکه د کوم چې دلته ضرورت دی، نو د هغو د راغوښتو دپاره دا یو ډېر ښه پروګرام دی، ځکه چې په دې کې ایکسپریس انټري پروفایل ستاسو نه دی پکار او د ټول نه غټه خبره چې په دې کې جاب آفر هم نه دی پکار. په دې کې کم کټګري لیول چې کوم شامل دي نو هغه 0 A او B دي، C او D پکې نشته. بیا په A او B کې هم ځینې ایکسکلوډ دي. نو په دې ما ستاسو دپاره یو تفصیلي ډیمو جوړه کړې ده، راځئ چې دغه ډیمو وګورو. ښه ملګرو، دا د کاناډا د سسکچوان صوبې امیګریشن افیشل ویب سایټ دی. دا د هغو پاڼه ده. که دلته تاسو وګورئ نو دا تاسو کتی شئ چې انټرنیشنل سکلډ ورکر اکوپیشن ان ډیمانډ. نو دې له چې دا کله چې دا پاڼه تاسو کولاو کوئ نو لاندې به تاسو راشئ، دیو الیجیبیلیټي تاسو کتی شئ چې دا سب کټګري ده سکلډ ورکر، او دلته دیو دا وایي چې جاب آفر پکې نه دی پکار، خو اکوپیشن ان ډیمانډ چې کوم دی نو هغه په هغې کټګري څوک راځي. په دې له چې تاسو راځئ الیجیبیلیټي، نو یو خو دا ده چې کله بیا تاسو ایکسپریشن اف انټرست دا کوم دا دی، دا کوم فارم چې بیا تاسو جمع کوئ نو دوی وایي چې د دې $350 نان ریفنډیبل فیس دی. لکه دا چې تاسو جمع کوئ نو د دې $350 فیس ته یو خبره ده. بیا په دې کې که تاسو راځئ نو د ټولو نه مخکې به تاسو داسې کار کوئ چې ایکسکلوډډ اکوپیشن لیست که نه، دا به ستاسو سره ما لینک شریک کړی، خو په دې کې خبره داسې ده چې کله دا مونږ کلیک کړو نو دا چې دی نو ډایرکټ دغه ته ډاونلوډ کېږي، کولاویږي نه. نو دا ما آلریډي ستاسو دپاره ډاونلوډ کړی. تاسو بیا چې کله دا اکوپیشن، ځکه چې اول به دا لیست وګورئ، دا لیست چې کوم دی ځینې اکوپیشن داسې دي په دې دغه کې چې ډیمانډ کې چې هغه په دې کې ایکسکلوډ دي یا انکلوډ پکې نه دي په دې کټګري 0 A او B کې که نه. نو دغه چې انکلوډ نه دي نو اول خو به تاسو دا وګورئ چې دا ټول دغه کو تاسو کوئ پروسس کوئ، د هغې نه مخکې چې ستاسو کټګري پکې انکلوډ ده که نه ده. نو دا ما دلته چې دی نو دا ډاونلوډ کړی دی ستاسو دپاره. دا تاسو کتی شئ چې ایکسکلوژن که دا مونږ کله کولاو کړو نو دا دلته تاسو ګورئ، دا NOC کوم نمبر چې ورکړي لکه لیجسلیچر، دا لیست چې دی دا پکې ایکسکلوډډ دي. دلته دا غټ غټ لیکلي دي چې دا ایکسکلوډډ دي، ټیک شو، بر هم دا لیکلي دي ایکسکلوډډ. نو په دې کې چې دی A0 A او B شامل دي، C او D خو پکې دا نه دي انکلوډ کړي د سره، ځکه چې C او D چې دی وایي های سکول والا کم کسان چې دي یا جاب ټریننګ D والا دا لوور سکلډ ورکر نه، دا پکې نه دي انکلوډ. په 0 A او B کې بیا چې کم دي ایکسکلوډ کړي دي یا کم چې پکې نه اخلي نو هغه دا به تاسو اول وګورئ چې آیا که تاسو په دې کې راځئ ستاسو چې کومه ډیګري ده یا ستاسو کوالیفیکیشن دی نو بیا به لکه تاسو دې ته نه الیجیبل، بیا به پکې نه دغه کېږئ، بیا به دا نه پروسس کوئ. نو دا به تاسو وګورئ که په دې لیست کې ستاسو نوم نه نو دې مطلب دا دی چې بیا تاسو پکې انکلوډ یئ. نو ټول نه مخکې خو به دا کار وکئ. بیا دویم به بیا دا خبره ده چې بیا به چې کله په دغه کې تاسو انکلوډ یې نو دی بیا وایي چې په دې سکور سیسټم کې چې دی منیمم 60 پوینټ پکار دی په 110 کې که نه. نو تاسو به بیا دا ګریډ دغه چې کوم دی پوینټ سیسټم دا به تاسو کولاو کوئ، په دې دغه باندې به تاسو لاندې راځئ، دا لیکلي دي ګوره، دا به نه کولاوئ، دا دیو اصل کې نور سټریم دی که نه. انټرنیشنل سکلډ ورکر امپلایمنټ آفر دا جدا سکل دی، دغه دی کټګري ده. انټرنیشنل سکلډ ورکر سسکچوان ایکسپریس انټري ده چې را دا جدا کټګري ده، او ستاسو دا چې ده نو هغه دا درېیمه ده. نو دا چې تاسو ښکته کله راشئ تاسو وګورئ ته ایجوکیشن او ټریننګ دلته خپلې نمبرې دي، او بیا چې دی که ستاسو ایکسپیرینس یې په اولني 15 کالو کې کوم چې نږدې 15 کاله دي په هغې حساب باندې دا نمبرې دي. که بیا ستاسو په 10 کالو کې دغه ایکسپیرینس یې نو ګوره نمبرې بیا ډېرې زیاتې کمیږي، دې ته خیال کوئ. بیا لینګویج ابیلیټي نو CLB7 چې دی نو دا د آیلټ تقریبا 6 برابر نو آیلټ 6 پکار ده چې چا سره دغه ډیګري یا دغه نو پکار چې آیلټ 6 دونه ګران نه دی نو چې په هغې کې واخلي جنرال آیلټس او د هغې بیا دغه 18 نمبرې دي. بیا سیکنډ لینګویج، بهرحال سیکنډ لینګویج خو فرنچ دی او فرنچ خو کېدای شي څوک ډېرو له نه ورځي.
بیا ایج د عمر خپلې نمبرې دي نو دې کې ښه دغه ایوریج دغه ایج چې دی نو هغه 22 نه 34 پورې د دې زیاتې نمبرې دي. بیا دغه شان 10 دي د 45 پورې. بیا که د بل لره شو نو کو د چا په سسکچوان کې آفر نو دغه 10 نمبرې دي جاب آفر. که کلوز فیملی ریلیټیو وي نو د هغې 20 نمبرې دي. بهرحال که دا یي هم نو په دې شتو کې چې کوم دی دې ځای پورې ستاسو 80 نمبرې یا 60 نمبرې چې دي 60 مارکس ډېر په اسانه جوړېږي. نو دا د دې الیجیبیلیټي کرایټیریا شوه. نو چې کم از کم ستاسو 60 نمبرې جوړېږي نو بیا به تاسو دی وایي چې اپلای کوئ منیمم اف 60 پوینټ ته تاسو کتی شئ. بیا لکه دا لینګویج بنچ مارک والا وشو. بیا به تاسو خپل دغه چې ایجوکیشن کم سرټیفیکیټس وغیره چې دي یا ډګریانې هغه که تاسو د دې سره دغه کوئ نو هغه به بیا د دې خپل ارګنایزیشن دی چې د هغې ایجوکیشنل کریډنشل اسسمنټ وکړي ECA. نو دا مخکې په یو ویډیو کې هم خو دا لینک چې تاسو کولاو کړئ دلته به تاسو راشي دا ټول دی. خو په دې کې دا کم ورلډ ایجوکیشن سروسز والا چې دي نو دا ډېر فاسټ دی او ښه دي او ما هم خپل ډاکومنټس په دې ویریفای کړو. نو دلته بیا خپل ډاکومنټس ویریفای کوئ. څنګه اکوپیشن لیست دا ما تاسو ته وښو. دا نور نو بیا قلار شي. دا بیا چې کله د چا داسې ډیګري یا دغه د ډیګریانې خصوصا چې هغه دلته دا اکوپیشن چې کومي چې هغه پروفیشنل سټیټس یا لایسنس غواړي دلته کې لایسنس غواړي نو هغې به بیا تاسو دا لینک کولاو کوئ او په دې باندې بیا د هغو سره تاسو خپله ډیګري ویریفای کوئ. دلته به بیا نور پکې څه نشته. دا خو ایکسپریس انټري والا د دې نه به هم قلار شي. سیټلمنټ فنډ بیا تاسو راځئ نو څومره پیسې به پکار وي نو خو د ټول لپاره تقریبا یو شان دي. تاسو به خپل بینک دغه جوړوئ سټیټمنټ جوړوئ. بیا چې دا ټولې خبرې تاسو وشي په دې شروع کې دا سټیټمنټ او دا خبرې وروستو دي بیا نو بیا به تاسو ایکسپریشن اف انټرست کنه. نو ایکسپریشن اف انټرست چې دلته کو تاسو وګورئ نو دا به تاسو یو پروفایل دی هغه به کریټ کړئ. د دې $350 سره بیا د دې سره جمع کول غواړي. نو اساس او الیجیبیلیټي دا خو موږ وکړه. بیا اکوپیشن دا به نور نه کولوئ. دلته نه تاسو خپل ایکسپریس انټري پروفایل به کریټ کولی شئ. دا به اولنی سټپ دی. دا به تاسو کوئ. که اوس تاسو وایئ چېرې دا به څنګه کریټ کوم د دې یو ډیم هم تاسو دلته ښیئ چې how do I create EOI پروفایل که نه. نو دا بیا لکه دا بیا ډاونلوډ کیږي. نو په دې کې پوره طریقه ښوولې ده. دا الریډي ما ډاونلوډ کړی دی. نو لکه دې لکه مونږ بیا راشو هغې له نو دا تاسو کتی شئ چې دا ګایډ دی او دیو پکې پوره طریقه ورکړې ده چې لکه اول به تاسو دا خپل دغه به څنګه کوئ دا ساین اپ کېږئ به څنګه دې ته بیا د دې نه پس څه پکار دي دا ټوله طریقه تاسو ته ښوولې ده. په دې کې ښه تفصیلي ده. تاسو سټپ بای سټپ ټوله کتی شئ او دغه شانتې به خپل EOI چې دی هغه به کریټ کوئ او دیو ته به یې ولیږئ. نو کله چې تاسو دیو ته ولیږئ نو د هغې نه پس دیو بیا ستاسو سره رابطه کوي او ستاسو هغه دویم سټپ چې کوم دی هغه به بیا کنفرم کوي چې PNP د دیو چې کوم صوبایي پروګرام دی چې دا تاسو څنګه راتلی شئ. ملګرو ډېر مو تاسو وکتل او تاسو پوه شوي چې څه طریقې کار کول غواړي څنګه د ایکسپریشن اف انټرست ډکول غواړي خپل الیجیبیلیټي کتل غواړي او بیا دا سبمیټ کول غواړي. د دې نه پس بیا دویم سټیج کې هغو ستاسو سره رابطه کوي. د دې چینل د لارې زما دا کوشش چې څومره هم د امیګریشن په حواله نوي پروګرامونه دي یا زاړه پروګرامونه دي چې هغه داسې دي چې زموږ خلکو ته پکې اسانۍ پیدا کېدی شي او هغو سره لار جوړېدی شي. نو دا زما کوشش دی چې په هغې باندې تاسو سره تفصیلي ویډیوز وړاندې کړمه ډیموز وړاندې کړمه او تاسو د دغې آفر نه یا د دغې طریقې کار نه مستفید شئ او فایده ترې واخلئ. د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ. خوشحاله اوسئ. د الله په امان.